د لیل مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 92مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 21 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى قسم دی په شپه کله چې هغه خوره شي او په ورځ کله چې هغه روښانه شي او په هغه ذات چې هغه نارینه او ښځه پیدا کړي دي په حقیقت کې ستاسې کوششونه په بیلابیلو ډولونو سره دي فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى نو چا چې د خدای په لاره کې شتمني ورکړه او د خدای له نافرمانۍ نه یې پرهیز وکړ او نیکي رښتینې کړه نو د هغه لاره به د هوسا ځای یعنې جنت ته تیاره کړو وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى او چا چې بخیلي وکړه او له خپل خدای نه یې بې پروایي وکړه او نیکي دروغ وګڼله هغه ته به موږ د سختیا سره یعنې دوزخ ته لاره اسانه کړو وما يغني عنه ماله إذا تردى او خنو د هغه مال به هغه ته څه په درد خوري په هغه وخت کې چې هغه په ګور کې واچول تباه شي إن علينا للهدى بشکه د ده لارښودل پر موږ دي وإن لنا للآخرة والأولى او په حقیقت کې د آخرت او دنیا دواړو همدا موږ څښتن یو فأنذرتكم نارا تلظى نو ما تاسې ته خبر درکړی دی له لمبو وهونکي اور نه لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى په هغه کې نه سوځي مګر هغه ډېر زیات بدمرغه چې د خدای آیاتونو ته د دروغو نسبت وکړي او مخ واړوي وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى او له هغه نه به په ډډه شي هغه ډېر ښه پرهیزګار چې د سپېڅلتیا په خاطر خپل مال د حق په لاره کې لګوي وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى پر هغه باندې د هیچا هیڅ احسان نشته هغه ته د هغه د بدل په ورکړه کې هغه خو یوازې د خپل لوړ پروردګار د خوښۍ لټونې دپاره دا کار کوي او ارومرو به هغه ترېنه خوشحاله شي